پاکستاني پوځیانو په بنو کې د خلکو پر کورونو چاپې اچولې. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ چې په دې باب تازه او کره معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. د بنو ځایي اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیانو له کوم دلیل پرته د خلکو پر کورونو چپې اچولې او د همدې سیمې له IP کلي یې 4 تنه بېګناه ځایي اوسیدونکي هم له ځان سره وړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم د پاکستاني پوځیانو له لوري دغه چاپې تایید کړي او زیاته کړې ده چې دا مهال خلک په بنو کې د اعتراض په موخه راټول شوي دي. د دغه غورځنګ غړي حنیف داوړ په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له قومي مشرانو سره د سلا مشورو په ترڅ کې پریکړه کړې که پاکستاني پوځیانو نیول شوي کسان تر سبا خوشي نه کړي نو د اعتراض په توګه به د بنو او میرانشاه ترمنځ غځېدلې لار وتړي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې پر پاکستاني پوځیانو د وسلوالو ډلو بریدونه زیات شوي، خو په دې سیمه کې له هر برید سره پاکستاني پوځیانو د ځایي اوسیدونکو کورونه پلټي او په بې ځایه پلمو سره قبایلي اوسیدونکو په غضبوي او ځوروي. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارو. لا مو مل شه.